سوال کړی دا سوال زما نه څو پیرې شوی ده او موږ یې جواب هم په ډېرو ځایونو کې کړی چې هغه خور چې واده شي هغې له زکات ورکول څنګه دي. دا یاده کوي دا خبره چې کومه خور چې واده شوي نو یا خو به د دې خاوند په دې باندې خرچه کوي او د دې به څه ضرورت نه وي او یا به خرچه پې نه کوي یا پې کوي خو هغې سره ضرورت نه پوره کېږي. که چېرته دا خور په دې باندې خاوند خرچه کوي او د دې ضرورت هم پوره دي او د خاوند هم پوره دي نو بیا دې له زکات نشي ورکولی چې دا غریبه ده په دې وله نشي ورکولی. ها غارمین راغلي د قرآن کې هغوی له زکات ورکوي غارمین چې په چا باندې ډېر قرض وي او د هغه څه طاقت نه. اوس دا خور صحیح د خاوند پې خرچه کوي او هر څه برابر دی او کېدي چې قرض پې ډېر نو ده بیا د فقر د لاسه ته نه ورکوي د غریبۍ د لاسه څه د لاسه وله ورکوي چې قرض پې دی. دویم که چېرته د خاوند دا خرچه دې دپاره پوره نه یا پې د سره خرچه نه کوي یا خاوند غریب دی نو په دې ټولو حالاتو کې خور له زکات ورکولی شي بلکې هغه ډېره حقداره ده د پردو نه. که حدیث کې دا راځي امام احمد راوړی دی الصدقة فی المسکین صدقه غریب له چې ته صدقه ورکړې دا صرف صدقه ده. وفي ذي الرحم او چې خپل لی ورکړې نو صدقه وصله نو دا خپلولي پالل هم دي او صدقه هم ده. نو انسان خپلې خور له زکات ورکولی شي چې غریبی رور له چې غریبي فقیري تره شو ترور شوه یا نور خپلوان شو صرف په چا له زکات نه ورکوي دا قانون یاد کړه کوم چې ستا نه بره دي او کوم چې تا نه لاندې دي. بره څوک دي؟ صرف پلار دی مور او بیا بره زه او لاندې څوک دي؟ بچي دي او بیا لاندې زه چې څومره کته شي. ولې؟ ځکه چې په تا لازم دي چې په دوی به خرچه کوې نو چې کله ته دوی له زکات ورکې نو ځان بچ کې د هغه خرچې نه چې کوم الله په تا لازم کړې ده. او بله او یو سړي له به حیا نه ورځي چې مور پلار له به زکات ورکړي